حدیث کې راځي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کم یو بنده چې د مسلمان سړي او د مسلمانې ښځې لپاره بخښنه وغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه الله رب العالمین به د دې بنده لپاره د هر مؤمن سړي او د هرې مؤمنې ښځې په بدله کې نیکي ولیکي یعنې یو سړی داسې دی چې هغه صرف داسې وایي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا الله ته مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو ته بښنه وکړي نو د هر مؤمن سړي او د هرې مؤمنې زنانه په بدله کې به الله رب العالمین د لپاره نیکي ولیکي نو یو سړی دی صرف دا کلمات وویل چې یا الله مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو ته بښنه وکړي صرف 2 سیکنډه یا 3 سیکنډه پرې ولګېدل د دې په بدله کې الله رب العالمین په دې بنده باندې دومره رحم وکړو چې د 2 اربه نیکۍ وګټلې 2 اربه څه کم 2 اربه مسلمانان په دنیا کې اوسېږي ځکه د هر مؤمن بنده او د هرې مؤمنې بنده زنانه په باره کې الله رب العالمین د نیکي لیکي په یو بل حدیث کې راځي ابي درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یقول چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل من استغفر للمؤمنین والمؤمنات څوک چې استغفار او بخښنه ووایي د مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو لپاره کل یوم هره ورځ 27 مره 20 کرته څوک چې په ورځ او شپه کې 20 کرته د مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو لپاره بخښنه غواړي چې الله مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې معاف کړي پښتو کې وایي یا په عربۍ کې ویلی شي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 20 کرته داسې ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان من الذین یستجاب لهم دا سړی به د هغه خلکو نه شمار شي د هغوی چې دعا قبلیږي یعنې د کومو خلکو چې دعاګانې قبلیږي نو په هغه خلکو کې به دا بندم او دا مسلمان هم شمار شي د ده دا دعاګانې به الله بیا قبلی نو آسان کلمات دي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات د هر مؤمن سړي او د هرې مؤمنې په بدله کې موږ ته پې نیکي میلاویږي او الله رب العالمین موږ مستجاب الدعوات ګرځوي زموږ دعاګانې به الله رب العالمین بیا قبلوي چې کله یو 20 کرته یا 25 کرته په حدیث کې الفاظ راغلي 25 کرته موږ د مؤمنانو سړو یا د مؤمنانو ښځو لپاره بښنه غواړو